دی وایي چې یو اهل حدیث دی هغه بازار ته ډېر په پابندۍ راځي او صرف په تاسو پسې مونځ کوي. هغه وایي چې د مفتي صاحب نه یو سوال تپوس وکړه، هغه دا چې ته 8 رکعاته تراویح ولې نه کوې؟ قسم په خدای چې موږ 8 رکعاته تراویح کوو. 8 نه کوو، په شلو کې 8 نه راځي، اول 8 وکړو بیا 12 وکړو، نه داسې نه کوو. دا سوال به زه ستانه کوم چې ته 6 رکعاته ولې نه کوې. دا سوال به زه ستانه کوم چې ته 6 رکعاته ولې نه کوې. زه خو ستا 8 رکعاته کوم که نه کوو. موږ 8 رکعاته نه کوو، اول 2 رکعات وکړو، بیا 2 رکعات وکړو، بیا 2 رکعات وکړو، بیا 2 رکعات وکړو، بیا 2 رکعات وکړو، داسې به زونو 6 برابر نه 8 ته پکې رسو که نه. 8 رکعاته تراویح خو موږ کوو، او په تاسو باندې دا سوال دی تاسو 6 رکعاته ولې نه کوئ. دا سوال په تا جوړېږي، په ما باندې نه جوړېږي. ښه صحیح ده. او نور که دا وایي چې یاره د تراویح دا د صحابه کرامو اجماع وه په دې باندې چې 6 رکعاته تراویح به یې کولې. دا د حضرت عمر رضی الله تعالی عنه په دور خلافت کې ټول صحابه را جمع کړي او 6 رکعاته تراویح هغه هغې کړې وي. او زموږ عقیده ده او زموږ مذهب دا دی او زموږ ایمان دا دی چې صحابه کرام چېرته د سنتو خلاف نه کوي. دا زموږ عقیده او ایمان دی، صحابه د سنتو خلاف نه کوي. ټول صحابه بیا څنګه د سنتو خلاف؟ عبدالله ابن مسعود رضی الله تعالی عنه نبی کریم صلی الله علیه وسلم خطبه کې وکړه، نو شاته دا خلک څنګه ودرېږي دغه شان یو څو کسان چېرته ولاړ وو. نبی علیه السلام د خطبې دوران کې ووایي کېنه. عبدالله ابن مسعود رضی الله تعالی عنه بار په تیزار ځای کې را روان و، هلته کېناست. نبی علیه الصلاة والسلام چې مونځ وکړو فارغ شو وروسته د خطبې نه، نبی علیه الصلاة والسلام عبدالله ابن مسعود رضی الله تعالی عنه راوغوښت، دې خوا راشه، ته ولې کېناستې هلته؟ یا رسول الله وایي تا وایي چې کېنه نو. وایي زه کېناستم. وایي ما خو دلته یو کس ولاړ و په مسجد کې دننه، هغه ته مې وایي چې کېنه. یا رسول الله که هر څو ما په سنتو عمل کو ستا حکم زه هلته کېناست. زمونږ په شانتي نه وو صحابه کرام. د دې زمانې سړی راپاسي او صحابي داسې او صحابي داسې. حضرت عبدالله ابن عمر رضی الله تعالی عنه د عمر زوی دی رضی الله عنه، هغه بهر وتی دی. وایي حضرت وایي دلته خو ونه نشته، نه څه بل څه شی شته، تا سر ولې ښکته کړو؟ وایي دلته ما په یو زمانه کې دلته ونه و، نبي علیه السلام سر ښکته کړی او د هغې نه په هغه سنتو باندې ما عمل کو. دا د صحابه کرامو شان دی. صحابه کرام چې په جمع باندې بیا راټول شي او هغه 6 رکعاته تراویح وکړي، نو ستا څه خیال دی؟ دا به د سنتو خلاف وي، دا به د پیغمبر خلاف کوي. صحیح ده. نو زه به دا تپوس تا نه کوم چې ته 6 رکعاته ولې نه کوې. ته به ما نه تپوس نه کوې چې ته ولې 8 رکعاته نه کوې، ځکه زه خو 8 رکعاته کوم او قسم درته به خورم چې دا 8 رکعاته روزانه کوم په رمضان المبارک. تاسو 8 نه کوئ، تاسو هم کوئ. په شلو کې 8 راځي که نه راځي؟ صحیح ده. دا تپوس به زه کوم، ښه دا تپوس سوال به ته نه کوې.